अली कबीर अल कबीर मुताल अल्हम्दु लिमन क़द्दरा खैरन व ख़बाल वश्शुक्रु लिमन सव्वरा हुस्नन व जमाल फर्दुन समदुन अन सिफ़तिल खल्क़ि बरीउन अज़लियुन सरमदियुन खलक़ल खल्क़ कमाल सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर लहू वला मुईन लहू वला मुनाज़िम लहू वला मुनाज़िर लहू वला मुदानी लहू वला मुजाविर लहू वला मुक़ाबिल लहू वला ज़िद्द निद्द जद्द जिद्द जुहद ला वला मिसल मिसाल मसील मुमासिल लहू वनशहदु अन्न सय्यदना व मुअय्यदना मखदूमना मनज़ूमना मासूमना मक़सूमना जमीलना व अजमलना मुनीरना व अनवरना वलियना व औलाना व अअलाना अजलाना अबहाना अतकाना अज़काना अनवर अजदर अकबर अज़हर अतहरना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिय इलैक इन्नका अला सिरातिन मुस्तक़ीम व इन्नहु लज़िक्रुन लका व लिक़ौमिका व सौफ़ तुस्अलून व क़ाल तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम उलमाए किराम तुलबाए इज़ाम औद बटखीले दे इलाक़े और द गिरदो नवाहना रागली मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। स्तासो दा प्रोग्राम द डेर वक्त न शुरू दे और डेरो उलमाए किरामो बयानात उकड़ल जुम
دیر کی بیانو دیر بالا کی نو التم بیانو کو او دا غزین رالم باسیتی سے بزائی کی کینا اسکولک ساتھ او دا دیز بیان جاریو زمانہ مخ کے حضرت العلامہ مولانا مفتی محمد منیر شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ واطال اللہ عمرہ اغی دیر خیستہ بیان کو مرگری موبائل لا تراکوی اگو رئی وامی ورید ناسور تم خوزگار دیری مزیدار خوندوری خبری اکڑ لی اغی او زبدر تا ہم یو سو خبری کوم ما تا دا احساس دے چی دیر وقت تیر شو او تاسو ستڑی ہومی رشتہ ہوئے خواہ غیو پا کیوئی تا سہارا نستڑی کی دا خبر دا یقینو کئی چی دے قرآن کی دا کمال شتا چی 2 گھنٹی زاس نشم کے ناستے سڑے ستڑی شی او دا روجہ تیر شوا درس جاریو پا دار القرآن پنپیر کے زوم پا درس کی شریکو ما سہر 8 بجے با درس شروع شو پا دی اخیرانو رزو کی او 15 بجے با شمازی گر صرف ماسپخین منزل با چھوٹی شو بیا با ورطکی ناس نا ڈاڑا و حل پکیتاو نا پکی خبیو دول لندولو او ناس با دق سے تر و تازہ ما سوچ کہو کدا چریاسی چاکے نولے نو 2 گھنٹی چکے نولے نو سزاوا لیکن دا قرآن دا کمال دے چی دیتا سڑے پمین کینی نو دی کی یو اثر دے او تاسے اس بیان واورے چی دا دور چی روان دے نو دی دور کی دا سیشی کمیں نشتا مفتی سے چی پیرانم ڈیر دی مولیانم ڈیر دی خانقاون ڈیر دی قبرون ڈیر آباد دی درگاون ڈیر آباد دی لوئے کسب شورو دے خوی دا قرآن کمے دے زیو خبر نور کوم چی دا قرآن کمے پدے حیثیت نہ دے دا قرآن ختمون پا مخ شورو دی تلاوتون پا مخ شورو دی دا قرآن پا نم چی دے دائری اور اسقاتون پا مخ خوڑ لے کی گی او دا قرآن پا نم باندے تاویزون پا مخ شورو دی لوئے کاروبار گرم دے خو کمی دادا چی قرآن عقیدہ بیان کرے شی دا قرآن مقصد بیان کرے شی قرآن باندے دا خلق پوہ کرے شی چی دا اللہ بندہ تو پیدا شوئے زوان شوئے تعلیم دیو کو انجینئر شوئے ڈاکٹر شوئے پی ایچ ڈی دیو کڑا ماسٹر دیو کڑا ایم اے دیو کڑا لوئی سکالر شوئے پروفیسر شوئے تو لوئی انسان جوڑ شوئے تو وزیر اعظم شوئے صدر شوئے خوید اللہ بندہ ستا پا کور کے ستا پا خواہ کی جماعت کے دا اللہ کتاب راغلے دے ستا دا پیدائش نمخ کے راغلے دے پروت تے دا اللہ یو خط راغلے دے ولی تا دا توجہ ندا کڑی کہ اللہ دی کی ویل سواری اللہ دا صلح را لے گلے دے آیا دا سٹلو دا پارا را لے گلے دے آیا دا خوڑلو دا پارا را لے گلے دے آیا دا قرآن دے دا پارا را لے گلے دے کہ دا بر اچت کی خود لیشی اور سو کرتا ہو نہ رسی نا زمارورا قرآن دے دا پارا را گلے دے اللہ وی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
हुदल लिन्नास दाद खल्को द हिदायत द पार रा ले गले शवे दे द खल्को द पार दी द पार रा गले दे जिद अल्लाह मारिफत हासिल की द अल्लाह वहदानियत पी जनी द अल्लाह हुकूक पी जनी द अल्लाह द इंसान द पैदा कौलो मकसद से दे चिदा मकसद पी जनी अल्लाह खुल पैगंबर तुम वही जमाम मखिद अल्लाह किताब को लाओ दे पिंजिश्तम सिपारा दा द सूरत नुम दे सूरत ज़ुखरुफ आयत नंबर दे 3 इख्तम अल्लाह वही फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक स्तड़ी खुने अशाता जनाज़े ज़खुने न मखुलक लखकारे गराता आन अल्लाह वे फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक फस्तमसिक ए पैगंबरा मंगुले उलगवा मजबूत राटिंका शीशे उनी व मजबूत सरा बिल्लज़ी ऊहिया इलैक दा कुरान राटिंका दा दा कुरान वही की गई पैगंबरा दा कुरान राटिंका दा उनिवा या अल्लाह सोम रखला की उनिवा ए पैगंबरा तुम रखला की उनिवा चिकम कब्र खुद राजी नु प्रेगदा कचरे हरम प्रे खुद राजी नु प्रेगदा काबा प्रे खुद राजी नु प्रेगदा करुणा रिश्तेदारान बरादर प्रे खुराजी प्रेगदा दा हर सप्रेगदा पैगंबरा स्ताविना डेर उच्चतदा सा वजूद डेर मुअज्जज दे डेर मुअत्तर मुतहहर मुअल्ला मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़ा दे ए पैगंबरा स्ताद विनी मुकाबला कायनात की द चाविन नशी कवले द टोल कायनात विनी राजम के स्ता खलूत नरसी पैगंबरा कुछ द कुरान खबर राला ए पैगंबरा द विन दी बईगी खैर दे उबईगी कुछ कुरान दर न पाती नशी फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक दा कुरान राटिंग का औ बटखेले वाला मलकन वाला और कलच कुरान राटिंग को खलक बदर न खपशी पीर बदी खपशी उस्ताद बदी खपशी रिश्तेदारान बदी खपशी दासे कीगी दौकाज बाजार दे दौकाज बाजार दे गरम दे बिल्कुल मर्रा खतले दे तेज गर्मी दा यो सहाबी हुई जगूरम पदे बाजार की यो जवान रागले दे औ पदे बाजार के वलाड़ दे औ यो वच्च गए दा पजबा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू ए कौमा ए खल्का वावरे उमने दा उए सुए ला इलाहा इल्लल्लाह जे हाजत रवा मुश्किल कुशाओ माबूद दस्तगीर निश्त दे द नजर नियाज लायक सुख निश्त दे द सजदू लायक सुख निश्त दे कदीनो सुख दे बटखेले वाला हो बजूर वे सुख दे अल्लाह दे दा चगवैल गया दे और खलक वर्त दासी पूरी खु गोरम दा जवान मखी जलीगी और दा चगवैल गया दे खु यो मशर कस्त द शात वलाड़ दे और काने राख लियो दा जवान वली गरगी राख लियो दा जवान वली दा सहाबी वही मा कतल द दे जवान द सरना विना बहीगी दा वजूद सुरशो तर दे पूरी चिपुंदियो पंडियुम
زخمی شولی دے پکانولی خدا کس نبس کئی دا زوان لگیا دے دغی و چغوی دغی یو پیغام دے ورسرا ما تپوسو کچھ خلقا ما پوکی دا زوان سوک دے چی دا چغوی لیا دے او دا بل مشر سوک دے چی پکانولی نوراتوی چی اللہ بندہ دا آغا انسان دے چی دا آغا نم دے محمد دا چوی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حاجت رواو مشکل کشا ہے کیو اللہ دے داغ محمد دے ودا پل مشر سوک دے ودا پردے ندے دائے سکت ردے ابو لہب دائے حقیقی تردے ابو لہب او دے پکانولی داروارے رنگین کو داوارے بھوینوں کی سر کو او داوی چے خلقہ زماروارے دے زیترے ماں دا کذاب دے دروغ جندے دا ہر فتوہ لگی دا ہر الزام بدر باندی لگی پیغمبرہ تر بدی را پاسی ہوئی چی دا گمراہ دے کانخ پلوان بدی را پاسی ہوئی بچی دا گمراہ دے دا ملک لیڈر اور دا ملک بادشاہ و وزیر برا پاسی ہوئی بچی دا گمراہ دے بیدی نہ دے خلق برا پاسی ہوئی چی دا بیدی نہ دے گمراہ دے خلق دے ہر سوئی پیغمبرہ خزستا اللہ جتا قرآن را ٹنکا نو زمان اعلان دے سے اعلان دے کہ انکا لعلا صراط مستقیم انکا لعلا صراط مستقیم خلق بار سوئی خوالاوی زویم چی تپنی غلوارا روانے خلق وی گمراہ دے بیدن دے خود زویم تپ صراط مستقیم باندے روانے دا خلق پرواہ مکوا دا خلق و پرواؤنکے او بٹھیلے والا و تاسو تاویم ننم چی من قرآن بیانو سوک را پاسی ہوئی دے دان منی سوک را پاسی ہوئی دے ہوئی دان منی او کدا خلق و خبرو تا دی غوکی دو بیا بلی ونی آخر بدن نلی ونی جوڑ کی دا خلق و خبرو پسے بنزے او که د خلکو خبرو پسې لاړی نو کتلی دی یو کس روان دی ښځه ورسره ده روان دی ښځه ورسره ده خروم ورسره دی او دقسې پیادل روان دی چا ولیدله په چوکې ډېر لیوني وني خلک دي عجیبه سادهګان دي خر یې روان کړل دی پیادل روان دي څه فایده دی خر نو ده دا سے کارو کو چه خزی تیوی تا پیادل رازا زب دے خر کیا دے پا خر سور شو اگاو پا سیدہ چه اورتا بل چوک لال خلکو ہے غٹ دالا دے شرمولا نورزی پا خپلا پا خر سور دے و خزا پیادل روانا دا دے روغنی را پوش خزی تیوی دا سکار دے تپی کینا چی اگئی کینو لدے پیادل روان شو چی بل چوک تا لارنو خلکی او دا خوڑی اللوی بے غیرت دے دا خزی مرید اور نوکر دے خزی اس پا سر کینو لی دا اگئی مخی تا کڑی دا پا سیو برن آستا دا پا خرو دے پیادل روان دے دا دینا بلا دلا کم دے دے غصہ شوی دا سکار دے رازو دوارا پی کینو جو دوارا پا خربانے کیناس چی مخی تا لاڑا جو خلقی او دومرا لوی ظالمان دی اس یو خر دے دو پی پراتے دی دا بارے سوارے دی دی ظلم تا اگو رہے سڑے چی کتر آکوسی و خز خری پا اگوڑا واغیس تر دی مجبورا کو چی خری پا اگا واغیس خلقو تا با نگو رہے چی خلق سوئی دی تا با گو رہے چی اللہ سوئی قرآن سوئی او قرآن دمرا پر تاثیر کتاب دے دمرا خوندور کتاب دے بڑھ خیلے والاو یقین کئی دمرا خوندور کتاب دے اور راشد دے اثر تلغوکی دے زمان مخید اللہ کتاب کولاو دے درشتم سپارہ دا
او دا سورت نم دے سورت زمر آیت نمبر دے درشتم دا اللہ کتاب واورے چا قرآن سومرا سر لری اللہ وی اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا اللہ غزات دے چھ بہترین بیانی نازل کرے دے قرآن دیر احسن الحدیث بہترین بیان دے بہترین خبر نازل کرے دا اللہ سشے کتابا متشابہا دا یو داس شان والا کتاب دے متشابہا چہ دا دے مضامین یو بل سرا مشابہت لری دا دے یو مضمون چہ دے دا بل سرا جوڑ اخلی بے ربط کلام دا دے مسانیہ مکرر یو مضمون ذکر کی یو خبرات توحید را واخلی کل دلائل عقلیہ سرا ذکر کی کل دلائل نقلیہ سرا کل پا دلائل وحی سرا کل پا مثالوں سرا کل پا وعدی سرا کل پا وعید سرا کل پا بشارت سرا کل پا تشجیع سرا کل پا تخویف سرا کل پا سختے کل پا نرمے کل پا مثالوں بار بار یو مسئلہ بیانے دا توحید چی دا خلق پی پوشی او اثر سلری اللہوی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم دیکھو تاسو پوش و تاسو نہیں پوش تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم اللہ ویدی کے اثر دارے کلا چی دا قرآن بیانی گی نو دا اللہ یرا چی دا چاپ زڑکی گی دا غی پا وجود باندے غنے ادری گی تاسو اور تاسو ہے دا اخت چی ادری گی دا سے یو خبر دقا ہوئی کنا دے وجود باندے غنے ادری گی تقشعر منہ جلود الذین پاغی کی یرا پیداشی پا وجود باندی غنے ادری گی او سچلوشی اللہ وی ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ بیا داغی ظلمنا داغی وجود دا اللہ ذکر تا مائل شی قرآن تا ظلمنا مائل شی ذکر چا قرآن پہ اثرو کی نو چا اثرو کی نو دا دے ظلمنا اللہ تا مائل شی او قدر تا یو بل مثال پیش کم دا اللہ دا قرآن دا اثر نو خپن شی دا مامخ کی دا اللہ کتاب کھولاو دے او نہم سپارا دا نہم سپارا دا دا سورت نم دے سورت الانفال آیت نمبر 2 دے سڑی خنے راشد قرآن سرواور اللہ وے انما المؤمنون الذین بے شک مومنان آغا خلق دے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم کلچ دا اللہ ذکر ہوشی کلچ دا اللہ تذکر ہوشی کلچ دا اللہ قرآن ویلے کی گی اذا ذکر اللہ کلچ دا اللہ ذکر کی گی نسی چل کی اللہ وی وجلت قلوبهم داغی ظلن اویری گی بٹ خیلے والا خدای دا پارا مات توجہ کئی کلچی دا اللہ ذکر کی گی نو دا غی ظلنا او یریگی اگئی کی یرا پیداشی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ او کلچ پاغی باندے دا اللہ آیتون علستلیشی نو سچل کی گی زادتهم ایمانا زادتهم ایمانا داغی ایمان کی نور نورانیت نور مضبوطی راشی چی کل پی آیتون علستلیشی یو خبر کوما و مسئلہ در لحل کوما اللہ وی دا قرآن دا اثر دے کل چی دا اللہ ذکر کی نظرن کی یر پیداشی
او کله چې د الله آیتونه لوستل کیږي نو د خلکو ایمان ور سره زیات شي، نور مضبوط شي. نو تاسو نه تپوس کوم، امام ابن کثیر په دې مقام کې لیکلی دي، امام رازی رحم الله په دې مقام کې لیکلی دي چې د مؤمن شان داده چې د الله ذکر کیږي، قرآن بیانېږي، د کې یره پیدا شي، ایمان زیات شي، پاغه باندې لیونتوب ناراضي لیونتوب ناراضي ترپکې نه وي جمعات کې. تاسو لیدلی که نه دي لیدلی؟ ما ته خو څه وخت مخکې چا راته ویډیو وښیله او چې ومې کتلو نو خندانه مې په تشي دړله. یو عجیبه غویمڼ داسې ښایسته ښایسته ګیري او ښکلي ښکلي پټکي تړلي دي، سپینې سپینې کرتې اغوستې دي او دې کې ویې وی الله الله، نو بیا چې هو شو، چې هو شو نو جماعت کې غربا شوه، داسې غربا شوه چې اوس لتې بره په هوا کې دي، پټکې هغه دی پروت دی، خطې خواره واره شوي دي او د ځان نه نه دی خبر چې هلکه سطر مې پټ دی او که بربنډ دی. و شرمېدل یا خلک چې وی خدای دې په شرګاه کې وشرموه، دا هغه دي چې د الله په کور کې داسې پورته کېږي او راځي او لګي او خلک دوی ځان ته کیمرې هم نیسلي دي، ځانو ته ډېر ښکلی ښکارېږي په دې حال کې، او دا وی دا په وجد کې راغی. څه شي کې؟ دا په وجد کې راغی، دا د الله په مینه کې ډېر مست شو. ما توبه وباسه، د الله په مینه کې څوک لیونی کېږي نه. دروغجنې شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله وی دا دروغجن دی او کچری دا رښتینی وي نو د براغه د دیوال په دې سوکه باندې کینوي او بیا د الله ذکر شروع کوي. زه ګورم چې د کومې غاړې ترتاویږي، 3 منزله بره دیوال ته وخېجوئ او هلته ورته ذکر شروع کوي. ګورئ که جې چېرته بلې غاړې ترتاو شو کته 3 منزله کته، نو بیا به زه ومنم چې واقعي دی د الله په مینه کې لیونی شوی دی. او که نه هلته نه خوځېږي کته د جومات په نرم کارپېټ باندې پورته کېږي لګي. نو امام راضي وایي دا د الله مینه نه ده، دا اصل کې د کې شیطان ننوتی دی. څه شی پکې ننوتی دی او هغه ورله ښه ګوتې ورکوي، پورته کوي یې لګوي. دا د الله کتاب دا اثر نه دی، د الله د کتاب اثر خدا دی. روغ نه لیونی کوي بلکې لیونی راشي نو هغه پې روغ شي. بټ خیلې والا ډېره د خوند خبره مې وکړه چې دا روغ نه لیونی کوي بلکې چې دې خواله لیونی راشي نو هغه روغ شي. او د الله کتاب واورئ، دلیل درته بیانومه. الله اکبر بازار دی او ډېر ګرم بازار لګېدلی دی، خلک روان دي په بازار کې ګوري یو لیونی مخکې ته روان دی او د ټول خار بچي ځوانان هغه ورپسې منډې وهي دي. لیوني چې دی جامې څیرې کړي دي خپلې او لاس کې کاڼي راغېستې دي. دا ماشومان ولي ماشومان لګیا دي دغه لیونی ولي. تاسو چېرته بټخیلې بازار کې یو لیونی راشي نو دا ګرړو پسې خېږي د وړو څه هغه لیوني هسې دی نور ښه لیونی دا ټول ورپسې شي. نو دغه شانتې یو لیونی بازار کې روان دی، خلک ورپسې دي، ځوانان بچي ورپسې دي، هغه بدردې غرۍ لګیا دی روان دی. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا محمد رسول اللہ صحابی دے کله چې دا لیونی ولیدو د لرې نه را منډې کړه دې لیوني پسې او راغی دا لیونی داسې د مټ نه ونیو او د هغه په غوږ کې څه کلمات وي، غوږ کې چې څنګه کلمات وي لیونی ټیک ټاک روغ رمټ شو، بالکل روغ رمټ شو. چې لیونی روغ شو خلکو بیا شور جوړ کو
عبداللہ ابن مسعود لیونے صحیح کو لیونی علاجوں کو شور دیو غوغا دا خلق نور را جمع شو چه دا خو پیدائشی لیونے ہو او دا دخو علاج نکیدو دا سنگ روک شو خبرن امام الانبیاء محمد رسول اللہ تراو رسید اللہ نبی علیہ السلام وچے ابن مسعودا دارا تو ویا تعدیلی ونی و کس شیوی چی دار روک شو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ ما نور سندی ویلی ما دا سورت مومنون اطلسم سپارا دا آخری آیتنا ویلی کم آیتنا بٹھیلی والا واورے اب حسبتم انما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم دا آیتنا میں ویلی ونے ٹک ٹاک شو نبی کریم صحابو تو واورے ملگرو لو ان موقنن واورے دیکھو لیونی پاوکی ہوئی لیونی ٹک شو بٹخیلے والا واورے نبی سوئی نبی کریم اے ملگرو کچر استاسو پلارا کی رکاوٹ راشی کچر استاسو تا مشکلات پیداشی استاسو پلارا کی روح غر راشی ادری گی نو پریشان کی گئی ماں پا یقین سر دا آیتنا اوئے دا دی آیتنا پا وجبہ اللہ غر استاسو دلاری نو اچت کی یقین ہو کا اللہ بدر لغرون دلارین لری کی لارا بدی صفاشی عرض میں دا کہو کہ قرآن خلی ونی سمئی او چی دا سمزان لیونے کی نو دیتا با مینہ ہوئے او کا دیتا با ڈرامہ ہوئے نو منگا داوے نور سنگوے منگوے دا دین پنوم چی دا ڈرامی دی دا بندے دا پکار دی دا دین پنوم چی دا کم دو کی شروع دی دا بندے دا پکار دی یو کار کول پکار دی اگر صدے چی خلقو تا دا اللہ قرآن بیان کئے یقینو کئی بٹھیلے والا ہو پیغمبر باندے قرآن نازل ہی جبریل نازل ہی آدے او پیغمبر محمد رسول اللہ نا خوگ آواز والا نشتے دا محمد رسول اللہ نا پر تاثیر بل سوگ نشتے دے با عمل بل سوگ نشتے پیغمبر چی قرآن بیان نہیں نلی ونی پہ سمیگی او چی تے قرآن اوری نلے روغ لے ونی کی گی دا ہر سسدی دا دروغ دی شیخ القرآن با خودل تا بلا مانا کولا خما آگاو نکڑلا چی دا سچلی دا ٹول شیطانیت تے اللہ دے منگ دا دی شیطانیت تا پاکو ساتی سنگ چی دا اللہ کتاب پاک تے دقا سے پاک عقیدہ خی سڑی تا او دقا شانت انسان تا حیاء خی پاکیزہ جن چی دے دا قرآن جن خو خلق دا اللہ دا کتاب نلری تختی جدی خوالا راضی نا کنا دا خواغ کتاب دے دے اثر در تخیمہ زمان مقید اللہ کتاب کولاو دے ومسی پارا دا او بالکل ابتدائی آیت تے اللہ وی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کلچ دا خلق آگا قرآن واوری چی رسول تا نازل شوئے دے کم قرآن
چې رسول ته نازل شوی دی کله چې دا قرآن واوري نو څه چل کیږي ترا اعینهم تفیض من الدمع ته به ګوري نو د هغې د سترګو نه به اوښکې روانې شي په هغې اثر کوي نو د هغې د سترګو نه اوښکې روانې شي او جاړي سله جاړي سله جاړي تاسو ته د وجه ښیم ځکه جاړي چې مما عرفوا من الحق جړاور لزک ورزي چې تر نن پوری په غلطو نن پوری مولیانو په دوکه کې چولیو نن پوری پیرانو په دوکه کې چولیو نن چې می قران واورید نو حق راته معلوم شو نو پاغه تیر شوی جون باندې بیا جړا کوي بیا جړ یو کسو درس و میکاو خپل محله کې درس و میکاو د قرآن لګیره مې هم نه ورغلی زما استادو د مشر شیخ شاګردو الله دې په رحمتونه ولیږي زه طالب ما ته د خپل کلی کې درس نه شروع کړم ما استاد جی ډېر ګران کار دی ما ته زبې درته خیمه خبه درته یادوم او دقه چې زمانه وای دا غلطه وای ما وی صحیح ده دقه سے په ما قرآن شروع کولتا او ما چې شروع کو نو اول د خپل جماعت امام راته بدل شو هغه قاری صاحب راته بدل شو د کلی خلق مشران بدل شو هلته زوم پښتونو ما زه چرته شاته کېدم ما خو پکې چې خون ولیدو قسم دی چې دا خون یو ځل سړی محسوس کی بیا یې که ته په اور کې ودرای دا برداشت کوي خو قرآن پرېښوده نه برداشت کوي ما وی دا خون چرته دی کسان به راتله ما ته د الله بنده دا ستا ځواني د ځان له لبې مه بې کوه کرکټ کوه ګراونډ کې مې کرکټ هم کوم فوټبال به هم کوم خدا به هم بیان او مازیګر به هم لاړو خب به هم ځان له کرکټ مرکټ وکړو خب به هم لبې وکړي چې ماښام ټیم به شو ملګرو ته به مې راځئ لبې مې در سره وکړي اوس اودسونه وکړئ ماښام پسې ما ته کښېنې قرآن به وایي اقا خپل ملګري مې شاګردان شو او یو داسې حال دی چې دقسې په شکالو ګرمي وه او بار د جومات په صحن کې ناسم قرآن مې کولاو کړی دی او د هغه صحن ګیر چاپېره د خلکو کورونه دي ما کاته ځوانه ګران کار دی ما چې قرآن کولاو کو او څنګه چې د دې قرآن اواز شروع شو د دې کورونو نه کاڼې ټماټر اګۍ او غرګي راځي او په موږ هم لګیا په قرآن یو کس را پاسې ډېر په غوسه مې کېنه زه ګورم ما وی نه ته مه ګوره الله ګوري ته مه ګوره مې الله ګوري شکر نه کوي چې مې نن دا سنت هم ژوندی شو دا خو هر سړی وایي چې حلوه کھانا سنت ہے کھیر کھانا سنت ہے اور روغ دیگ وخوري خود دا سنت هم دی که نه اثر میں در تا قرآن خیو اقا معاشرہ اللہ بدل اکڑا اقا ام چی چا کانی وشتا اقا ام چی چا تانو کی رپوٹونا کولا یو رزرالا اللہ غی ما تکینولا او دا قرآن پلاس کی کولاو کو او چی ما با درس کا وغی با پچو کو جڑلا غی با پچو کو جڑلا سرنا بے کتکڑیو ماوی ولی جاڑی ایو را پاسی دی استادی زکا جاڑم چی خراتا پتا دا اول میں تجڑا ولی او نن چستان قرآن اورم نو پاگا تیر شوی وقت باندې ز جاڑم دی جائی اثر لری قرآن زمارو را گرانتی آئی خلق بدر تا بد وی اخپل پردیشی بدے کے خو چارے قرآن پرے نگ دے نن راتلم درس میں واورے دخپل دا استاد شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ
دا غی دور تفسیر میں لگولے وکی میں اوریدو پلارا واقع بیانولا وی چی دا طلباو سرا یوزے کی روانیم ملگرو طلباو سرا روانیم سا کسانو درید اللہ رکی راشا چے اس کا میں نس کم یہ سڑت تو خوار اس کی نا ہمیشہ انکار کئی خوراش دا طلبا دی دی بچے اس کی او خدمت باوکو ویزا واپس میزا ٹھیک تا وی لاڑو اگا ملگرو سرالتا چے اس کلا اگر دیر لوی خدمت خاطروں کو ویدا سے را روان شو طلبا عمرہ سرو سر میں دا سے وہ افسوس میں کو دا سے میں قتل طلبا ولی تخصا حسرت ونی دیو کو ماوی حسرت میں ونکو دا آغا کسان دی چی دا دو بو ڈن تاسوی نہیں ما اغیوی طلباوی آو ماوی سخت یخنیوا او زدی پر دی ڈن کرتاو کڑے ہوں اون دقا خلق زارتاو کڑے ہوں دی ڈن تا او سخت جمع و یخنیوا جرم میں سو گناہ میں سو چی خلقو ما تا کنزل کوئی خیر دے خو زستاسو جولے کی خیر اچو زستاسو جولے کی خیر اچو ما بٹخیلے والا و رشتیارہ توئے دا قرآن یو تحریک پا دے دور کے راپورتا شوے دے ما چی دا کم شیخ القرآن تذکرہ اکڑا دا دے شخص دا تحریک راپورتا کڑے دے ایو دا سے زبردست تحریک دا قرآن دا پوئی راپورتا کڑے دے چی اللہ گواہ دے پدے صدائی کے دا دنیا کونے کونے تجدی دا آواز ہو رساو او دا خلق دا مخالفت نا باوجود چی سمر خلق مخالفت کئی دا آغم را اچت روان دے وی تندی بعد مخالف سے نگبرائے عقاب تندی بعد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے آدھا چے ہوا دا مخالف طرف نرازی میری گا دا خطا نور پورتا کہیں نو تاسو تو اے میں ملگرو دیت تحریکی شاملی گیلی یادی خلق دلتا دا شرط نشت دے چے نوٹ براوڑے دلتا دا شرط نشت دے چے اوٹ براوڑے دلتا دا شرط نشت دے چندے مندے راوڑا بس یو شرط قرآن تراشے دا قرآن ہوا اخلے پخپلے ازدکے نورو تے خود نو کئے نورشتیا ہوئے پتی تحریکی بزمنگا مرست کوئے او کنکوئے لاس پور تکے ملگرو دا جو نیس پتہ نہ لگی منگ یو سوا کا نیو کہ دے شی دا ستاسو دا غیرت دا لاس پور تکول چی دے اللہ تا منظور شی او اللہ ستاسو پا نسلونو کی دا قرآن خادمان پیدا کی اللہ دے زمانگا ستاسو حاضری قبول اور منظور کی زندگی باقی وا ملاقات بکی گی اللہ دے زمانگا ستاسو دا رات لو دا ناستا اخپل دربار کے قبول اور منظور کی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اذان بکی گی انشاءاللہ بغیر دے سپیکرنا او بیا بدیزے کی جمع کو انشاءاللہ الرحمن او بیا ملمنو دا پر دا روٹے انتظام کرے دا